د خیبر پښتونخوا باچا خان مرکز د لر او بر پښتنو سیمو کې د امن او سولې لپاره د هلو ځلو مرکز بلل کیږي. دلته د لر او بر پښتنو مشرانو، بادشاهانو او سیاسي مبارزینو عکسونه د سیمې ځوانانو لا د یووالي پیغام ورکوي. د افغانستان د موجوده حالاتو په هکله دا ځوانان او کارپوهان راټول شوي دي. آباد کې به کرل غواړي د امن بوټي، اسلام آباد کې به کرل غواړي د امن بوټي، دا به بل ځای کې پیدا نشي د کابل نه بغیر. شیخ جانزاده د ضلع باجوړ اوسیدونکی دی او د قبایلي سیمو نوموړی سیاستوالو څخه دی. د پامیر په غره چې کومې واورې وریږي او هغه اوبه چې هغه مخ په مقابله باندې ځي چې هغه دغه ته ورځيږي امو ته، او کمی اوبه چې کمی واورې چې وری کېږي او کمی اوبه په نورخاته باندې راځي او باسین ته ورځيږي، نو دا د پښتون افغان تاریخي ټاټوبی دی. په دې غونډه کې شیخ جانزاده د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو پښتنو غږ وکړو چې دا وخت د یووالي او د پاسون دی، ګنې پښتون وژنه به بیا پیل کېږي. چې عزیزه د اوسه پورې خو د دا ویل چې دلته کافر راغلی دی، زه روس خو یا داسې لاړ یا اوس چې کوم د نیټو امریکا عملا روانه ده او د بر عزیزانو کې چې چا جګړه روانه کړې ده د جهاد په معنا باندې چې وروره دا کافر خو ووتو نور باید چې دې خبرې ته د پای ټکی کېږدی شو. موږ په ټولو باندې هر چا باندې غږ وکړو او د دې وطن عالمان د ځان سره په دې کې کېنو. ډاکټر درویش افریدي پیښور پوهنتون نه د افغانستان په حالاتو پی ایچ ډي ډیګري کړې ده. ډاکټر درویش وایي چې کابل کې که امن راشي نو پیښور او کویټې پښتانه به اسلام آباد پر ځای کابل ته نظر کوي او دا خبره د پاکستان چارواکي نشي زغملی. ډاکټر درویش خبره چې افغان ولس د وسلوالو پر ضد رای ګټونکو له ترجیح ورکړې، خو ولې په ټوله نړۍ کې 2 عرب هیوادونو سربیره پاکستان د وسلوالو طالبانو حکومت په رسمي توګه منلی و. تیر ټاکنې چې راواخلې ماته چې یاد شي 2.8% د هغې ټرن آوټ و، 2.8% دا په ډیرو مضبوطو او ډیرو هغه ویل کنسالیډیټډ ډیموکراسیز چې ورته وایي په هغې کې هم دومره غټ ټرن آوټ نه وي، سره د دې چې طالب به د ووټر نه ګوتې پرې کولې، هغه به یې یرولو، دماکې یې کولې، په پولینګ سټیشن باندې به یې حملې کولې، د دې باوجود هم خلک راووتلو، ووټ یې ورکړلو. دا ښایي چې خلک د دې نظام تر شا ولاړ دي. مینوشنل ګوند د کلتور سکرتر وایي د افغانستان وضعیت او حالات نړۍ ته څرګندول ډیر مهم دي. خیر زر تر زر به اسلام آباد کې عوامي نشل پارټي یو ورځنی کانفرنس رابلی، هغه به د بین الاقوامي میډیا ته دا مسله ښکاره کولو دپاره او نورو ولسونو ته دا مسله ښکاره کولو دپاره وي او ډیر زر د هغې نه وروسته به د یو آل پارټیز کانفرنس یا د یو غټې جرګې په باچا خان مرکز کې تابعه کیږي. فرهاد ایډوکیټ وایي چې مطالعه او کارپوهانو سره ناسته د پښتنو نوي کول ته سخت ضروری دی. په جومات او په مدرسه کې خو یو پټی پړاویږي چې د افغانستان کې کم شی روان دی، دا عین جهاد دی او په دې کې که شهید شو خو ځان نه د لاس ووینځه نو خو جنتي او که ژوندی راغلی نو غازي. اوس د دې منطق نه خو څوک نه دي خبر، هغه منطق په تاسو ته دغه سکالرز یا دغه دانشوران ښیي او د هغې به سټیټسټک تاسو ته ښیي. د افغان سولې او امنیت ټینګښت لپاره د بهرنیو هیوادونو او دننه افغانستان کې هڅې روانې دي، خو د سولې بهیر پیچلي حالات کې دی او د راتلونکي په اړه پیشنګویي نشي کېدی. چې دا ډول ناستې د امن په هکله د ځوانانو د ذهنونو روښانتیا کې ډیر ګټور تمامېدی شي. مدثر شاه، ډویچه ویله، پیښور.